انګورو کیږي رز د انګورو کیږي ذکر د هورو کیږي د ټوپک جنگ څه جنگ وي جنگ خو په تورو کیږي د ټوپک جنگ څه جنگ وي جنگ خو په تورو کیږي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو قرآن ناس دي شاکر صاحب دی قیس صاحب دی سراج لالا دی نو لږه ګزاره وکړئ څو شعرونه درته وایم خبرې نانیېرې کړې خیر دی ځه ضمیر خان له خو مبارکي ورکومه د کتاب او ییرو رانه خو ده راته رایاد کړه شعرونه درته وایم خبرې پکې نه کېږي چې ورد چې د قیامت نه کوو نو څه به کوو ورد چې د قیامت نه کوو نو څه به کوو موږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو تا خو موږ په وینو لمبولی یو ستا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو تا خو موږ په وینو لمبولی یو ستا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو یو دوه نور شعرونه دي چې هسې که خیال څوک د معیار ساتي نو وبه ساتي هسې که خیال څوک د معیار ساتي نو وبه ساتي که په دې دور کې څوک یار ساتي نو وبه ساتي زمونږه زمکې خو بارودو له هر څه نه ویستي اوس که څوک بنګ کړي کوکنار ساتي نو وبه ساتي غزل ویمه نوی غزل دی که غلطي رانه کېږي بخښنه غواړم لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرېږي لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرېږي نن رښتیا ووایه سبا به درنه ژبه پرېږي که درته یو شو نو منصور غوندې دې دار ته رسی دغه قاضي دغه ملا به درنه ژبه پرېږي که درته یو شو نو منصور غوندې دې دار ته رسی دغه قاضي دغه ملا به درنه ژبه پرې کړي او مه وایه نه لګي په دې خلکو دا سپینې سپینې یا به دې سر غوڅ کړي او یا به درنه ژبه پرې کړي مه وایه نه لګي په دې خلکو دا سپینې سپینې یا به دې سر غوڅ کړي او یا به درنه ژبه پرې کړي که دې د دې وخت په سرکار ګوته اوچته کړله نو د دې وخت دا باچا به درنه ژبه پرې کړي که دې د دې وخت په سرکار ګوته اوچته کړله نو د دې وخت دا باچا به درنه ژبه پرې کړي منیر ته وایه دا رښتیا دې په چا ښه نه لګي منیر ته وایه دا رښتیا به درنه ژبه پرې کړي منیر ته وایه دا رښتیا دې په چا ښه نه لګي منیر ته وایه دا رښتیا به درنه ژبه پرې کړي ترنم درته نوی غزل درته وایم ته وایې لږ وار وکړه مړ وشم تلوار وکړه پیرا زه خراب یمه پیرا زما کار وکړه ته وایې لږ وار وکړه مړ وشم تلوار وکړه پیرا زه خراب یمه پیرا زما کار وکړه زړه په خوله راولمه زر کوه اظهار وکړه زړه په خوله راولمه زر کوه اظهار وکړه زړه چې په تا ظلم کوې ته ورته ازار وکړه پیرا زه خراب یمه پیرا زما کار وکړه چغه مه وهه ستا د چا په لاس کې دی ژوند په خپل اختیار وکړه ستا د چا په لاس کې دی ژوند په خپل اختیار وکړه بنګ مې د تیرا راوړه شیخ خلک خمار وکړه پیرا زه خراب یمه پیرا زما کار وکړه ښه بلا مې وسېزه ښه بلا سینګار وکړه ښه بلا مې وسېزه ښه بلا سینګار وکړه زړه د منیر نرم دی ځان له پکې لار وکړه پیرا زه خراب یمه پیرا زما کار وکړه ته وایې لږ وار وکړه مړه بشم تلوار وکړه پیرا زه خراب یمه پیر صاحب زما کار وکړه
یو نظم درته وایم بیا بس کوم دا خبره ورته حجر اسود مې ښکل که د حسن حد مې ښکل که حجر اسود مې ښکل که د حسن حد مې ښکل که شنې روضې له لاړم شین ګمبد مې ښکل که لاچي له ونګه لاړم خبرې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر له لنګه لاړم لاچي له ونګه لاړم خبرې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر له لنګه لاړم چا ویل پیر شوې لاړې چا ویل کافر شوې لاړې چا ویل دروغ دي وي چا ویل رښتیا دي وي ما ویل خوب مې لیده چا ویل دروغ دی وی چا ویل رښتیا دی وی ما ویل خوب مې لیده خلک حیران پاتې شو ویل عجیبه قیصه وه دا خو خوږه قیصه وه څومره په لنډه یې وکړه څومره اوږده قیصه وه ویل عجیبه قیصه وه دا خو خوږه قیصه وه څومره په لنډه یې وکړه څومره اوږده قیصه وه بس زه راپاڅېدم هغه محفل مې ښکل که بس زه راپاڅېدم هغه محفل مې پرېښود روشان مې ځان سره ویل منیر که پیر نه دی خو منیر کافر هم نه دی لاچي له ونګه خوښ مې نه شوې یغه نمرنګه خوښ مې نه شوې یاره بې ننګه خوښ مې نه شوې او د تورو جنګه خوښ مې نه شوې د سترګو جنګه تا به ټول عمر کوم یوه خبره کوم یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي د بجلیګر په شانې نر ملا مې ډېر چې د خانانو نوابانو هیڅ پروا نه لري داسې کلک سترګې زړور ملا مې ډېر خوښ وي چې په پستو پستو خبرو کاڼي زړونه چوي یو نیم هوښیار یو نیم زرګر ملا مې ډېر خوښ وي یوه خبره کومه درخواست درته کومه قیس صاحب پاتې دی هغه به خپلې خبرې کوي که دا ملګري تصویران وباسي هر څه چې کوي د هغه د خبرو نه وروستو دي بیا تصویران وباسي او ډېره مننه